پاپا موږ به نن ډوډۍ نه خورو. روټۍ بچیا بچو تاسو ته څه پته ده چې بازاري اوړه خو د اغوستو نه وتي دي. غریب سړی د دغې اوړو وس نه لري. او بچیا روټۍ به ولې نه خورو چې الله پاک پیدا کړي یو نو د رزق وعده م الله پاک کړې ده. روټۍ به خورو خازویه. پاپا موږ کره خوره نشته موږ به څه خورو. پاپا مومنو سره د موږ کوره نشته موږ به څنګه ډوډۍ خورو. بچیا اوړه به راوړمه خو سرکاري اوړه به راوړمه ولې چې هغه نور ډېر زیات ګران دي. خو زه په د خپل جیب کې پیسې ګورم چې دا سرکاري اوړو پیسې پوره کېږي او که نه. پاپا خلک ماما خولي اوړه ګرانې. یا الله دا خو زما سره په جیب کې 1000 روپۍ دي او سرکاري اوړه 100 روپۍ دي چې اوس به څه کومه. پاپا ته کښېنه موږ راځو. او چې زمردای پیداوار دی مونږ په هغه وطن کې لوږي او تیرونه وطن د سرو ګلونو باغ دی سو ظالمانې په کنج کو. پاپا دا پیسې والا اوړه پې راوړه. پاپا اوس به دا روپۍ به پوره شي. بچا اوس به د اوړو روپۍ پوره شي. راکړه تاسو کښېنئ چې زه لاړ شم بازار نه تاسو له سرکاري اوړه راوړم. خازویه د خپل لور کولو وبوکالتاله شابه. हाँ जी ما د دې لپاره رینګ کړی و سرکاري اوړه راغلي وو یو شپږ توړې مې تاسو له درکړي دي. ما چې څوک راولېږي چې هغه دروړي چې تاسو په لړن کې ولاړ یې څومره بده خبره به وي خو په هره دویمه درېیمه باندې کس رالیږه او دا سرکاري اوړه دي شپږ اووه توړې به دلته زه درکومه. صحیح ده صحیح ده دروړي به کور ته انشاءالله. زه به کوشش کوم که خیر صحیح ده. او وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه دی هلکه؟ جی یو تروړه سرکاري اوړه پکارو جی. ها تاله سرکاري اوړه پکار دي. داسې کار به وکړې چې سهار په 4 بجې به راځي او په لینډ کې به ودرېږي. بهرحال دی زموږ یو کس ناست دی هغه نمبر یې لیکي شناختي کارډ به ورکړي نو تا ته به اوړه میلاویږي او ته چې په کوم ټایم رالې په دې ټایم اوړه نه میلاویږي. سبا راشه یا بله ورځ راشه ځه صحیح ده. هلته تللی شې خانه. جی دغه مخامخ پراته نه دي ما له صرف یوه تروړه راکئ ډېر غریبوالی دی جی. مرګي دا څه خبره ده دا پردي اوړه دي او دلته کې یخودي دي دا زمانې دي ښه ته تللی شې هله زه سبا که خیر راشي سهار وختي په 4 بجې راځه په لینډ کې به ودرېږي زه ته تللی شې زه اوس. صحیح دی جی نن خو اوړه میلاو نه شو خو راشه سبا سهار د مانځه نه بعد د وخته ورپسې راشم او په لینډ کې به ودرېږم کیدای شي اوړه راته میلاو شي خو نن به دې بچي هم وږي دې تنور نه وله تیار یو څو روټۍ راواله ګزاره به یې پې وشي. ها زما سره خو پیسې نشته چې پیسې مې کوم ځای کېښودې. داسې راته ښکاري چې چارانه جیب و. یا الله دا څه وشو یا الله دا څه وشو زما بچي به د وړو په انتظاري او دلته زما نه چا جیب و. کور ته به بغیر وړو نه نه ځې ولې چې د دې وړو دپاره ستا بچو خپلې خزانې ماتې کړي ته به څه چل کې خو وړه به کور ته وړې. یا الله ستا لاک له شکر دی د سرکاري روپۍ دې را راکړې. یا الله یا الله غلا مې وکړه خو ډېر مجبوره وم بچي مې نهار وم ته راته معافي وکړې. مخکشه غله مخکشه تاڼې ته د خدای لپاره مه مې وایه
یاره جي غل نه یم نه یم غل جي ولې په رڼا ورځ مې ونیوې په کور کې ته څه زه غل نه یم یاره جي زما خبره واورئ ښه داڼې ته ته څه زه غل نه یم ودرېږه هلکه ولې و دا هلک راایسار کړلی وایې یاره جي په رڼا ورځ باندې زما کور ته راغوښتی دی او غلا یې کوله نو په غلا کې مې نیولی ځکه یې وهم او تاڼې ته یې بیایم جي غل نه یم مجبوره یم یې راغستی ومه جي د ده دوکان ته رالم ما یې مال سرکاري وړه راکه د ده سره ښه وړه پراته وو خو ماله یې رانه کړو او ما ته یې دا هم ووې چې دا وړه ما یو ښودي دي جي زه واپس شوم د ده د دوکان نه پته نه لګي چې په لاره زما نه چا جیب ووه او که زما نه روپۍ ورکې شوې په کور کې زما بچو د وړو انتظار کوو زما بچي لوږې راغستي وو زه خالي لاس کور ته نه شوم تلی دا سوچ مې وکړو ما وې د ده کور ته به واوړمه کیدای شي د ده په کور کې دغه سرکاري وړه پراته وي او یوه تروړه به ترې پټه کړمه بیا چې را سره روپۍ وشي نو دله به یې ورکړمه خو ده زه به عین موقع ونیومه چې مجبوره یم مجبوره هی مشره ډېره غټه غلطي دې وکړه تا ته دا پته شته چې په ورځ د آخرت په د دې تپوس کېږي ستا نه د دې غریب حق دی هغه خان له ورکړه او دا غریب دې په غلا کولو باندې مجبوره کړه غل دی نو غلطه یې ته ولې چې یو حق حقدار ته نه رسې ملګري ته خفه کېږه مو تا له به وړه زه والم هلکه پرېږدی دی او ځئ شابئ ګوره ملګري ما ته هم پته ده چې وړه ډېر زیات ګران شوي دي او بله دا چې مالداره به د غریب نه په لینډ کې مخکې ولاړې او د غریب هغه حق په ووهي خو الله دې ورسره پوه شي راځه چې تا له وړه والم راځه پتمنوس پاپا وړه راوړو دا د امتحان وخت دی الله پاک مونږ ته ګوري چې کوم انسان له ما وس ورکړی دی هغه زما د بندګانو مرسته کوي او که نو په دې وخت کې د دې غریبانانو خلکو مرسته وکئ او دغه سرکاري وړو وس لرونکي خلک خپل کور ته مه وړئ دا د دې غریبانانو حق دی دا ویډیو د خپلو ملګرو سره د صدقې جاریه په طور باندې شیر کړئ